سورت زخرف دا 43 نمبر سورت شو. نزول کې دا 43 نمبر سورت. په دې سورت کې مقصد اثبات توحید ده، په دفع کولو د یو بل شبهې باندې. هغه دا چې مشرکان به ویل منګه چې د خپلو خدایانو ته اوازونه کوو، نو کېدای شي چې هغوی زمونږ د اواز واوري او موږ لا سپارش وکړي. الله رب العزت دغه سوال جواب کوي چې تاسو په دې باندې دا سپارش کولو عقیده ساتئ. دوی مالکان د سپارش نه دي. جواب ورکوي 8 نمبر آیات ته وګورئ. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. ندی اختیارمن هغه کسان چې دوی ورته آوازونه کوي سوا د الله نه الشفاعة د سپارش کولو. هغوی دا طاقت نشته، هغوی دا وسه نشته چې هغوی د سپارش وکړي. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. مگر هغه څوک چې هغه اقرار کړي په حق باندې، معنا دا ده عقیده د توحید وي، د الله د یووالي وي، او بل خبر وي په حال د مشروع له باندې چې چا له سپارش کوي، نو هغه پیژني چې دا مؤمن دی، مسلمان دی. او چې چا اقرار په شرط کلمې توحید باندې نه کړي یا مشروع له نه پیژني، نو هغه اختیار د شفاعت نه لري، نه په اجازه سره، نه بغیر د اجازت نه. نو تاسو الله پرې خود او د غیر الله بندګي شروع کړه په دې تمام باندې چې دا موږ سپارښت وکړي. الله فرمایي سپارښت نشي کولای. بسم الله الرحمن الرحیم. په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان دی او رحیم دی. حامیم. الله پوهه دی په مقصد د حروف والکتاب المبین. الله فرمایي زما د قسم می په کتاب المبین چې واضح بیانونکی دی. حق و باطل دواړه صفا صفا بیانوي، د چا شک و شبه نه پرېږدي. الله فرمایي زما د په دې کتاب قسم دی انا جعلناه قرآنا عربیا، یقینا من جوړ کړی دې کتاب لره قرآن عربي. لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو پرې پوه شئ او دارنګې د عقل نه کار واخلئ. وانه فی ام الکتاب، او یقینا دا قرآن عظیم الشان هغه اصل د کتابونو کې چې مراد لوح محفوظ دی. لدینا زمن سره لعلیون، ډېر اوچت درجې کتاب دی. حکیمن، د حکمت والا او د حکمتون نه ډک دی. قرآن پر رابطه باندې الله فرمایي چې دا ډېر اوچت شان والا دی او د حکمتون نه ډک کتاب. څوک چې ورته ناست دی خالي نه دی تللی، چا چې ورته وایي ښه دی محروم شوی نه دی. الله رب العزت څه ناستې حصه الله ورته نصیب کړې ده، څه ناسته برخه الله ورته نصیب کړې ده، خو په شرط دې باندې چې په اخلاص باندې ورته کښېني. بیا الله څوک محروموي نه، ضرور به ضرور هغه کې قرآن اثر کوي. او دا چې د ضد او د عناد په درجه کې کښېني، د دا او د هغه ویونکي ترمنځ د ضد او د عناد او دشمنۍ دیوال موجود بیا یقینا تاثیر نه کوي. که نه قرآن ډېر مؤثر کتاب دی. دا چې سړی په صفان لونې په کښېناست، الله ضرور به ضرور هغه ته حصه د دینه ورکوي. افنضرب عنکم الذکر، سره د یو سوال جواب کوي. مشرکین به ویل چې
چې موږ دا قرآن سره بیانې موږ یې نه منو غوږ ورته نه ږدو نو ته څه وایي نو الله فرمایي څه دې خیال دی چې ته نه منې دا قرآن زه پرېږدم دا بند کړم نه دا زه رالېږم په دې وجه باندې چې تاسو یو قوم مسرفان یاستئ ستاسو ته حاجت دی دې کتاب ته د دې کتاب نه بغیر ستاسو حاجت نه پوره کېږي نو دا زه ضرور رالېږم افنضرب عنکم الذکر آیا پس واړو موږ تاسو نه قرآن صفحا پاړولو سره دا ان نبتو مخکې تقدیر د لام ومنئ لأن کنتم قوما مسرفین د دې وجې نه چې تاسو یو قوم یاستئ د حد نه تېرېدونکي ستاسو خیال زه به قرآن واړم نه به رالېږم نه دا خامخا به رالېږم ځکه ستاسو ته حاجت دی ستاسو بغیر د دې نه رهنمایي نه کېږي فهمتم تاسو بندو منا در رالېږم وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او ډېر لېږلي موږ پیغمبران په مخکینو قومونو کې فما یاتیهم من نبی نه به راته هغوی ته کوم پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر و به هغې په هغه پورې خندا کوونکي نبي به چې راغی ورته به خندا به یې کوله کله به ورته الله ساحر دی کله به یې کاهن دی کله به وایي دروغ یې جوړول کسی د پخوانو راته کوي یو نبي د دې خلکو نه روغ نه دی پاتې شي په هر نبي باندې یو داغ لګولی دی فاهلکنا اشد منهم بطشا نو هلاک کړه موږ ډېر کلک د دوی نه بطشن په رانیولو کې معنا دا ده مال په لحاظ د دوی نه مضبوط وو د بدن په لحاظ د دوی نه مضبوط وو د مقام په لحاظ باندې دوی نه اوچت وو الله یې هغه هلاک کړم تر راته څه ښکاري فمضى مثل الاولین او تیرې شوي دي نمونې د زړو خلکو د مخکنو خلکو ولئن سألتهم او که ته پوښتنه وکړې د دوی نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړي اسمانونه او ځمکه لیقولن خامخا وایي به دی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړي دې لره زورور پوهه باچا خو صرف په دې باندې سړی مؤمن نشي جوړېدلی یو سړی دا وایي چې خالق و مالک و د ځمکې او د اسمان څوک دی الله دی کافرانو د دې نه پړې اوچت الفاظ ویله خلقهن العزیز الحکیم علیم هغه ذات پیدا کړی دی چې په ټولو زورور دی او د هر حال نه خبر دی او په دې هغې مسلمانان نه شو تر څو پورې چې وړه او غټه ټول الله ته ونه سپارو سړی مؤمن نشي جوړېدی مؤمن به هله جوړېږي چې وړه او غټې ټولې الله ته وسپاري د ځمکو د اسمان پیدایش یو طرف ته د زوکام د لرې کولو بل طرف ته د بچو د ورکولو بل طرف ته د مال د ورکولو بل طرف ته څو پورې چې دا وړې غټې ټولې الله ته ونه سپارو چې دې متصرف څوک دی الله نو مؤمن نشي جوړېدلی دا به ټولې مني چې دې کې تصرف صرف یو الله کولی شي بل څوک نشي کولی نه زامن څوک ورکولی شي نه نونه ورکولی شي نه مال ورکولی شي سوا د الله نه کله چې دا یقین ته پرېوتله پس د هغې نه به دی مؤمنې یوازې د اسمان او د ځمکې په منلو باندې چې دا د الله مخلوق دی او الله پیدا کړی او الله مالک دی په دې مؤمن نشي جوړېدلی دا خو هغې منله الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات چې جوړه کړي نه تاسو دپاره ځمکه مهدن فرش طبق الحال بغمه ژوند کوي وجعل لكم فيها سبلا او جوړې کړي تاسو له په دې کې لارې لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو مقصد ته ورسئ دې غرونو باندې ورشه داسې لارې پکې دي هواره باندې ورشه لارې پکې دي خرونو باندې ورشه او سړکونه پکې دي الله فرمایي دا انتظام ټولو ته ما کړی والذي نزل من السماء ماء هغه ذات چې راوړی د بر نه اوبه بقدر په خاص اندازه باندې فانشرنا به بلدة میتا نو تازه کړی ده موږ په هغې باندې خاریه وچه بلدة میتا خاریه مړه معنی وچه کذلک تخرجون دغه شان به تاسو د قبرونه راویستلی شئ اصل دا ټوله مسله ما ته ویلې په دې وروستۍ حصه کې دوه غټې خبرې دي او قرآن دغه دوه خبرونه تاو راتاو دی یو دا چې په زوره سپارش الله د چا نه مني هېڅ څوک نشي کولی چې د الله رب العزت نه
یو مجرم هغه یا په زور خلاص کی یا الله د چا د مين نه داسې مجبور شي چې د په خلل ته تیار شي. دا قسم دې ته وایي شفاعت قهریه. دا الله رب العزت بالکل نه بني. یو د شفاعت بالاذن چې الله ورته اجازه ورکړي دا غینه انکار کفر دی ځکه هغه په قرآن او حدیث باندې ثابت ده. دا غینه انکار کول ګناه ده. او شفاعت قهریه چې یا په الله باندې چا زور ورسېږي یا الله رب العزت چا د محبت نه مجبور شي ایو مجرم دې او دوه وینه پریدي دا په الله باندې نه چلی. والذي خلق الازواج الله ذات چې پیدا کړی جوړې ټولې ازواج جوړې څومره چې دې پیدا کوونکی څوک دی الله دی. وجعل لكم من الفلك والانعام او جوړ کړی تاسو لپاره کښتۍ او کارونه ما ترکبون او تاسو ته سورېږئ سورلي ور باندې کوي او یو ځان بل ځای ته ځي تستووا على ظهوره انجام داشي چې تاسو برابر شراغې په شابان پریکاب تخپکیری دا بل خپل آزاد اور واړي ور باندې کیږي. ثم تذكروا نعمت ربكم بیا آیات کې نعمت رب تاسو اذا استويتم خچو کله ور باندې برابر شولې عليه پاک سرلې وتقولوا وای سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دی غزاد اتابې کړی دې منتدا وما كنا له مقرنين او نو موږ دې تارو په قبضه کې راوستون کی کدا اسماء الله مسخر کړي نه وي دا او خلا زما تابع کړي نه وي دا څنګه زما تابع کړي الله نه وي نو دا ما په خپل کنټرول کې نشرا وستلې دا الله رب العزت زما د کنټرول لاندې راوستو ځکه پیدا نن د پاس روانم یعنی من یقینا د تلم چې د قرآن او حدیث صحیح مطالعه کو زمن په خپل د حکم زور نه چلیږي دام الله رب العزت مسخر کړی دی او دا خل سره ایران دریان شي سب ورته صفا مسله کوي قرآن پر نه کې ورته کې د وخت شک اندا ژوند دی د سا خاوند دی خم پکشتا بدن پکشتا الله یواجنا بد کنه وای دې کانو تم وای پیغمبر تم وای صحابه کرام تم وای چې کله پاګي باندې سپارښت ولای نو د الله شکریا ادا کوي د الله پاکي بیان کوي ځکه صفا خبر ادا ده چې دا کماله ته مسخر کړي نه وي نو کته ولی وي کته صحابي وي کته پیغمبر وي کته عام مسلماني کته غیر مسلمي دا په قبضه کې نشو راوستل دا د تما په قبضه کې راوستل ګوره ژوند دې او لا تخفي کار کوي او بیا الله ورته وي او زمونږ خلکو په مړو عقیده جوړه شوې ده وې ځان تصرف کوي لکه نه کوي نه چې کولای د تصرف چې کولای شولې د ټول نترخ مرګ دی دا به ځان نه د پکړې وي چې دا ځان نه نشي د پکولې د الله بندګانو تاسو له بچی څنګه درکې تاسو باندې کټونه څنګه اړای تاسو په کېټو باندې پاګانې څنګه دي و د الله بندا لزان څه سوچ وکا چا غلط کوئی کړي په کرامت په نوم باندې خدای توګر باندې مني کرامت خو ولکیږي د یو ژوندۍ د الله څخه خارق العادت کار صادریدل کدا سړی مدعی د نبوت او نومې د معجزه او که مدعی د نبوت نو اسنه سړی او نومې د کرامت خو د ژوندۍ د الله څخه یو خارق العادت کار صادریدل دا اوس منل اوس کله دینه بعدم صداقت پر تصرف ثابت دی نو یو په قیامت کې خپېمانه زمان زما باندې دقه د چې پوي کوم نو راخوا مسله د خپل ده بیا په خپېمانه چې ګوره مې څه وکړه به تصرف نشي کولای خو تصرف یو الله دی ته ژوندۍ په خپل اس کې تصرف نشي کولای ته ژوندۍ په خپل اوخ کې تصرف نشي کولای ته ژوندۍ په خپل خر کې تصرف نشي کولای خر چې په نالت شو ولکه خپل مرشي خدا بل چا تابع کړی دي راشه وی معنا چې متصرف څوک دی یو الله دا ومنه په دې کې خیر
وما كنا له مقرنين او نو موږ د دې په قابو کې راوستونکي دا موږ قابو کې نشو راوستل وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ خپل پروردگار ته ورګرځیدونکي وجعلوا له من عباده جزءا او ګرځولې دي د خلقو د الله لپاره داغه د بندگانو جزءا ټوکړه اولاد ته هم ویل کېږي او شریک ته هم ویل کېږي نو بعض خلک دي چې هغه الله ته د نازولو نسبت کوي بعض خلک دي عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي بعض خلک دي عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼي دا هم ټوکړه ده او بعض خلک دي چې هغه د الله سره شریکان جوړي هغه چا بال نیولې دی چا لات نیولې دی چا عزا نیولې دی چا منات نیولې دی چا یغوث نیولې دی چا یعوق نیولې دی چا قبرونه نیولې دي دا ټول د الله رب العزت سره هغه په صفاتو کې شریک کړي دي الله په هر څه باندې کوي دی او علم ثابتوي الله بغیر د اسباب نه تصرف کوي دوی دې له ثابتوي نو دای د الله یو څه وګرځوله ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان دا ناشکر دی ښکارا څومره غټ ناشکر دی الله وی ټول د کومه دا وی نه دیوان الله غصه کېږي دیوان الله خفه کېږي ام اتخذ مما يخلق بنات آیا ونیول الله دا هغه نه چې الله پیدا کړل دي بنات نونه بعض خلک دي هغه لګي او ملائکه الله نونه دي اوس یو بل را پیدا شي دي څه ورته وایي وایي چې الله اختیارات ورکړي دي ودا الله بندا صدا ځکه ویل نو دا الله مخلوق دا الله اولاد ګرځولې ملائک دا الله نونه غني واصفاكم بالبنين ځان له نونه ونیولې او تعالی ځامن درکړ ځان له نونه ورکړي او تی په ځامن ورکړي حال دا دی واذا بشر احدهم کله چې زیره ورکړي شي یو تن د دوی ته بما ضرب للرحمن فهغه چې نسبت کوي الله ته الله ته نسبت کوي د نونو کله څو خبر ورلی چې لور دې شوی دا مثلا په صفات کې ظل وجهه مسودا وګرځي مخ دا تک تور په دې مخه تور لمبه وګرځي تور وهو کظیم ا د غسین انډکی دی ور چرګم راوړي پدې راوړي آج پرشي ډکی تشي پنځه دا غیوات څه یو غوسه ولته تا دور راوړل تا دا غیوات او مې ونشأو آیا دوی نسبت کوي الله ته د هغه چا یونشأو چې هغه لویولې شي فل حلیه په کالی کې ماشومان نه تاسو ګوري وړا ماشومه وي راوي چې پلاک ورونه مال بنگړي ورلا ورکوټ له کته بنگړو باندې څکه وړ کوالي نه دي تکته انا مال داشي واخله ټول هغه د زینت څخه ورته یادي نه نو چې مال د خوراک دا کړه ټول توجه ځان ته دي شي دغه شي وعلينا لراوړه چاغول لراوړه وغلا سورې کا پوزلا سورې کا دغه شي اوس الله ته دې چې نسبت کوي چې دا دې ټول لویدل پته کیږي په کالو وهو في الخصام غير مبين حال دا چې هغه په بحث کې خپل خبره صفا نشي کولای نو الله ته دې چې نسبت کوي چې هغه په خپل خبره صفا نشي کولای او ځان له ځامن انتخاب کړی عجیب کار دی ورکول والا غره او بیا هغه ته چې غلط نسبتونه کوي وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا او غنی دوی فرشتي د الله هغه چې هغه الله مخلوق دي بندگان دي سی غنی اناثا جنا کوي د الله فرشتي د الله نونه غنی د الله فرشتي جنا کوي غنی الله فرمای اشهدوا خلقهم آیا دوی د دې پیدایش ته حاضر شوی چې وی کتل چې دا جنا کوي ستكتبوا شهادتهم ويسألون
خامخا لیکلی شي د دوی شهادت او د دوی دا بیان ویسألون او د دې به تپوس نه کېږي د دین تعبیر وکړه ستکتبو شهادتهم سره ځکه دوی خو حاضر نه وو خو یو د بل نه اورېدلي دي کشرانو د مشرانو نه اورېدلي وو هغې د مشرانو نه اورېدلي وو هغې د اخوا خلکو نه اورېدلي وو نو په دې طریقه باندې شهادت راغلی دی نو ځکه الله فرمایي ستکتبو شهادتهم چې دا نقلن بعد نقلن د راغلي دي نو ځکه تعبیر نه کوي ستکتبو شهادتهم د دوی دا اقرارونه او ګواهیان څه کېږي لیکلی کېږي ویسألون تپوس به ترې کېدی شي وقالو بل دې غلط دنچې وګوره دا من چې دې غیر الله بندگی کوو په دې باندې الله راضي دی الله فرمایي ګناه کوي او به د ګناه لپاره دا غینه بدتر دلیل پیش کوي وقالو دی وی لو شاء الرحمن ما عبدناهم تو وختي مهربان بادشاہ موږ به بندگی نه وکړي خدای دې بندگی چې موږ کوو الله په دې باندې راضي دی نعوذ بالله الله فرمایي ما لهم بذلك من علم نشتا دوی له په دې باندې هیڅ دلیل چې ستا پر کفر باندې الله تعالی راضي هیڅ نشته هغه په تو خبره ده کوي انهم لا يخرسون ندی دوی مگر په توګ باندې خبره کوي پاټکال باندې هاري وایي څه پوښتنه کې ته دا خبره کې تاسو په دې څه دلیل نشته او بس خلکو ویل نو اټکا خبره ده ام اتیناهم کتابا یا ما دوی ته کوم کتاب ورکړی دی او هغې کې مې دا ورته ویلي چې دا کارونه کوئ او په دې کتاب دلیل نیسئ ما خو ته کتاب هم نه دی ورکړی نو په کوم شي باندې دا خپله غلطه خبره ثابتوي ام اتیناهم کتابا یا من ورکړی دوی ته کتاب من قبله مخکې د قرآن نه فهم به مستمسکون چې دوی په هغې باندې بیا دلیل نیسي چې پلانکي کتاب کې موږ ته الله ویلي چې داسې کوئ الله ما خو ته کتاب نه دی ورکړی هسې فقط پات ده ټوک باندې لګیا دي بل قالو خبره دا ده بل قالو بلکې ویل نه انا وجدنا آبانا یقینا مونږ من خپل مشران على امت په یو طریقه باندې د امت مانند طریقه ده على امت په یو طریقه باندې وإنا على آثارهم مهتدون او من په قدمونو د هغوی هدایت والا یو بس په دغې موږ روان یو نن سبا ټول هم دغه دی هېڅ دلیل ورسره نشته نو پلار نیکه طریقه مې ده نو دا دلیل خو ستا نه مخکې هم خلکو نیولی وو په ګټه کې ونه کړه تاوان کې راغی د قرآن مقابل کې پلار نیکه ما اخله قرآن واخله د پیغمبر حدیث واخله د ځان نه قصو باندې عمل مه کوه نو په هغې یقین وکړي وکذلک ما ارسلنا من قبلک من فی قرية من نذیر دغه شانتې نه دی لېږلی موږ ستا نه وړاندې په یو کلي کې څوک یېروونکي الا قال مترفوها مگر ویل به د هغې مالدارانو هغه بدمسته او دارنګې بدماشانو انا وجدنا یقینا موږ منتي د آبانا خپل مشران علی امتن په یو طریقه وإنا على آثارهم مقتدون او یقینا موږ د هغې په نقش قدم باندې روان یو اقتدا کوو قال ولو جئتکم بأهدى مما وجدتم وبویل پیغمبر اگر چې راوړی مې تاسو ته ښه هدایت د هغې نه چې مونږ تېرې تاسو په هغې باندې خپل مشران که ما د هغې نه ښه هدایت درته راوړی بیا هم نه منئ قالو انا بما ارسلتم هغې ورته ویل بېشکه موږ په هغه څه باندې تاسو لېږلی شوی یاستئ په هغې کافر انکار کوونکي وو فانتقمنا منهم الله وایي ما بدله واخیسته د دوی نه فانظروا ګوره کیف کان عاقبة المکذبین چې څرنګې و انجام تکذیب کوونکو وإذ قال إبراهيم لأبيه هذا وقت إبراهيم عليه السلام خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته إنني براء مما تعبدون یقینا زه بېزاره یم د هغه چا نه چې تاسې بندګي کوئ إلا الذي مگر هغه ذات پته نه چې دې پیدا کړم دې آیات صاف معلومېږي چې هغوی د الله بندګي هم کوله که نه به استثنا ته څه ضرورت و استثنا نه معلومه شوله چې هغې هم د الله بندګي کول نه غیر الله کوله نو غیر الله ته دشمنی ښکاره کړه د الله ته دوستي ښکاره کړه
دی هغه کافرو الله یې نه من خیمانه د الله بندګین کوله خو ستا په شان ته اوس شریک پیدا کاوه په دې ول الله عذاب ورکړ ان الذي مگر عذاب فترنی چې پیدا کړو فإنه سيهدين یقینا دیو ما تخامخ الارخی وجعلها کلمة باقیة او وی ګرځول دغه فطرت لرا او دغه کلمې توحید لرا باقیة فاتح فی عاقبه خپل اولاد کې ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب حال په سورۃ بقره کې تیر شو ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب په دې مسله باندې توحید ابراهيم عليه السلام وصیت کړو او یعقوب عليه السلام هم کړو دا د ابراهيم عليه السلام د یعقوب عليه السلام هغه په دې خپل بچو کې دا کلمه د باقی پرې خدلا بچو ته ویلا ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك الها واحدا تا کوم الہ دې ستاسو مشرانو الہ دې هغه یو الہ دې صرف دغه بندګي کو مونږ چې ملکی وصیت ورته وکړو تر دې سره خبرې نه کې او ګورځ لارما زما دا قانون دا بدلی بل لواخلي ناغه چې هغه مشر چې کوته کې کوګه باندې شي چې څه پلار ته ویلې چې زما د مرګ وروسته دین ته ملا وتاړي نه به ځامن دیندار دی ابراهيم عليه السلام وصیت کاو یعقوب عليه السلام وصیت کاو خو د دین وصیت یې وکړ د جګړې وصیت نه کاو لعلهم يرجعون دې لپاره چې الله تعالی ورځي بل متا هؤلاء بلکې مزیم ورکړي کسانو ته واباهم ولد مشرانو ته حتى جاءهم الحق تر دې چې راغی حق ورسول مبين او دار یستاج احکارا ولما جاءهم الحق کله چې راغی حق قالوا ولدي هذا سحر داد جادو وإنا به كافرون وبشك من قديما انكار كونكيو وقالوا ولدي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سبب الله رب العزت دا رحمت تقسیم د دوی په لاس کې ورکړی چې تاسو څو خوښه غلې ورکړي الله دا تقسیم مخلوق ته نه والا کوي دا تصرفات الله مخلوق ته نه والا کوي وقالوا دی بویل لولا نزل هذا القرآن ولنشر علیه دا قرآن على رجل فیسری باندې من القريتين ذوکلنا یو سره ذوکلو کې دی چې سره یوي او کلی دوشي دا چرته کې دی د دې وجنا په دې کې تقدیر دی على رجل فیسری باندې من احد القريتين دی یو دا ذوکلنا چې یو کله مکه او بل چې طائف کو نو دی ویل چې پیغمبري لایق په مکه کې نو ولید ابن مغیره ده فکر دی چې هغه څور کړی او کنا طائف سجی نو په طائف کې ده هغه عروه بن مسعود ثقفي اما شسره بیان ته وکړل شوی سبب ویلا تقسیم دوی په لاس کې دوی څوکي داسې مشران ظالمان هغه ته الله رب العزت پیدا کړي نور کوي الله هغه خلق واخلي چې پاره کې رحم وي پاره کې شفقت وي وزا حق روجدا بعضو مشرونه پیدا کړی دي بمبي ته ورواچي خپل وب په خپره مان واچي گاونډي غریب د تن نمبري دا مسلمانۍ دا ایمان تقاضا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ویلو بل ترجیح ورکړه په ځان باندې دوی چې کوم مالدار دي هغه ځان نه جنریټر بلا متره خسي دي د نور وب ځا پر راکش انور به باندې بلا کې یو جمعه ته بل جمعه ته بل جمعه ته دي دا هو الله کې اسلامي دا هو الله کې همدردي وي دا غروري نه ده دینه بدبختی بل نشته چې په ځان باندې نظر یو دا نور مخلوق اندغه چې وګړي څنګه ګرځي دیو جنابات کڅوړ د دې ذمہ د ماشين ذمہ دار هغه ټیم په ټیم باندې دغه قرار نه او کو ته نو په دې هر مشرین نوی روپۍ ته غونډوي او دغه هم نه کوي دا کوم مسلمانی ده دا خو چې لا تاسو تلوي اختیارات اول شي نه کوي تاسو د خلکو ویني وکړئ کنه نو خدای الله نه ویریږي چې دا مخلوق ورکړي څو غریبانان یو جمعه ته بل جمعه
په تیمم باندې غریبانان منځونه کوي. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی تقسیموي رحمت رب خپل؟ دوی لګي دي چې دوی څو خوښي دین به هماغه سره وي، دوی چې څو خوښي روزي به هم د هغه سره وي. دا خو داسې نه ده که دا تقسیم خو الله تاسو همدې والا کړی. آیا دوی تقسیموي رحمت رب ته؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، الله فرمایي موږ تقسیم کړی مابین دوی چې اسباب د ژوند تېرولو دی په ژوند یې د نوي کي. نو هغه خلک چې دا ویدا د مساوات دي هغې دې آیات سره څه کوي چې ټول یو شانتي شي. الله فرمایي ټول یو شانتي نشي کېدلی. دا فقیر ما د دې نظام د چلولو دپاره څوک مالدار دی څوک غریب دی. مالدار به تنخوا ورکوي، غریبه کاروبار کوي، نو نظام به روان وي. نو که داسې د مخکې داسې شي بیا خو ګرانه ده. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اوچت کړي دي موږ ځینې د پاسه د ځینو نه په درجو کې. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، د دې دپاره چې ونیسي ځینې ځینو لره سخریا مسخره او ټوکه. مالدار په غریبانانو پورې خاندي، مولا پانی پورې خاندي، مشر په کشر پورې خاندي، جوړ په ناجوړه پورې خاندي، بې عذره په معذور پورې خاندي. دویمه ترجمه هغه به د مخکې آیات ته ډېره ښه لګېږي. لیتخذ بعضهم بعضا، د دې دپاره چې ونیسي ځینې د دوی ځینو لره سخریا خدمتګاران. دا به تسخیر نشي، چې تسخیر نشي نو بیا معنا دا ده ځینې مالدار دي ځینې غریبانان دي. مالدار به غریب په مزدورۍ باندې ونیسي نو نظام به روان وي. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، او رحمت رب ته دا غوره ده د هغې نه چې دوی جمع کوي. څه معنا؟ پیغمبري او په دین کې مشري دا د هغه ټولو څیزونو نه غوره ده چې کوم دا خلک چې را جمع کوي. ولولا ان یکون الناس امة واحدة، که چېرې نه وی دا خبره چې شي به خلک ټول یو امت، امة واحدة یو امت، مراد د یو امت نه یا کافر کېدل دي او یا دنیا پرست کېدل دي. ټول به دنیا پرست شي یا به ټول کافر شي. که دا خبره نه وي لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، نو خامخا ګرځولي به موږ د هغه چا دپاره چې کفر کوي په مهربان بادشاه باندې. لبیوتهم د هغې د کورونو دپاره سقفا چتونه من فضة د سپینو زرو، ومعارج او پوړۍ او اندرپایهګانې علیها یظهرون چې دوی په هغې باندې ورخېږي. خو بیا به ټول خلک دنیا پرست شي، به کفر کې مدد راکړه کافر شه. لکه دا په مال باندې ټول کافر نه کړه، په ټانکو په توپو په دې شنو باندې څوک کافر نه شو، ټول په مال کافر شو. هغه سره 15 روپۍ زیاتې دي نو بس خوښوي منله. زمونږ یو مېلمه مې وه مخکې ورځو کې ما ته ویل مولوي صاحب مالحه وی خبره دا ده چې روسانو سره پیسې نه وي نو ټول جهاد کاوه، امریکایانو سره پیسې دي اوس یې چا ته ویل ورو ډډه ته راواړئ شاته ته راواړئ. نو خبره دا ده چې زمونږ مسله ټوله پیسو لراله، پیسو باندې لګي. الله فرمایي که دا خبره نه وي ما به دوی ته چتونه یې موله د سپینو زرو جوړ کړي وه، پوړۍ به یې موله د سپینو زرو جوړ کړي وې. ځکه د مال قیمت الله ته نشته. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه، که دا ټوله دنیا صرف ستا او زما د جب مال نه ښیي، یوازې د پاکستان د خلکو مال نه ښیي، یوازې د انډیا والاو نه ښیي، یوازې د امریکې والا نه ښیي، د دنیا ګوټ ګوټ چې څومره مال دی، که د دې ټول قیمت د الله په نظر کې د ماشي د وزن په برابر وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سقا کافرا شربة ماء، الله به کافر ته یو ګوټو به نه ورکړي، یو ګوټو. خو د مال قیمت الله ته نشته. هر د چې فکر کوي څوک مالدار شي دا الله ته خوښ دی، وایي الله پې لوی فضل کړی، تپوس یې وکړه حلال دی که حرام دی. په دې باندې خو نه ده کنه
حلال او حرام یو غتی به هغه باندې باجیس به ویل کې هاذا من فضل ربي لغو والزخرف والسرور ولبيوتهم ابوابا او د پار د کورونه غي دروازې وسروران او کټونه علیها یتکون چې دې پاغي باندې تکیا لګي دا به مل ټول د سرو د سپینو زر جوړ کړی وي وزخرفا او سر زر تلاوه مور کړی وي وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا او ندی دا ټول مگر مزید د ژوند دنیوي والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت په نس رب تابع خاص تقوا والا ول پاره ده ومن يعش عن ذكر الرحمن دا باب عشا يعشو هم راضي او عشا يعشا هم راضي عشا يعشو هغه چې نظر کم دي د شپې نه لګي دروازه لا د شې د خاطر په شان شي ستنګي نور دغه نظر ډیر ضعیف وي نو هغه عشا ویل کی معنا دا ده چې نظر کم د شپې نه لګيږي او دروازه لګيږي او چې عشا یا شاشي به معنا دا ده نظر احتا خدانه په زور اړون کړي دي باج ودوي او باج ځان ودکی چې ودی غړای خيږي خو چې ځان ودک دا به نه راځي وځو ودی نو متکی نو عشا یا شا معنا دا ځان په زور ودکی وځي تنين به خدینای خدان په زور باندې دلته چون کې پیش راغله ده یا شو عام قراتونه د قران په پیش شین باندې راغلي نو دا عشا یا شو نه دي عشا یا شو معنا وسمانه تا ګوري و من یعشو عن ذکر الرحمن چا چې لږ سترګې پټې د قران نه لږ او لږ شانتي قران ته شاکلا نو څه چل کیږي نو قیض له شیطان الله فرمای سند تیسر شیطان جو کما سند تی دوی ته دا قران د ښکاری انسان رام کلمه وای تعجب دی ورته الله فرمای کہ قرآن ته د ذری برابر شاکر لګ نو سم د صرف نشان شیطان راځو ما اعراض کی تیر شو کنه بل امن باورا ولكنه اخلد الى الارض سمکی تمایل شو نو فاتبعه الشیطان شیطان ورپسې ولګي کله چې زما د آیتونه اوته سم د صفه شیطان ولګي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث تتركه يلهث سپیدنو کڅور تویم حسی یو کڅور تنوي هم حسی قرآن دسی وای چا چې لغون ته لګ د قران نسترګې پټې کړې او لګي ورته شاکلا عن ذکر الرحمن مراد له قران دی نو قیز له شیطان سم د تیور سره مرګره کوڅوک شیطان فهو له قرینه به مرګره وی بیا ګرځي ورته شپې له خوب کې راځي او دروازه توازن نه پس ټول پرې مثال مونږ आवाज کی بابا د وخت आवाज د جی شیطان نه تکي ته نه پويږي وانهم ليصدونهم عن السبيل چې شیطان په ولګید نو وسیله سمیلار نه مړ کوي وانهم دا شیطانان خامخامره کېدل عن السبيل سمیلارنا ويحسبون انهم مهتدون ګمان لري چې موږ درخه پسم لاریو اوازونه راځي ګډا کو ډانس کو وډاګان ګډو لاس دټکو تاسو په خپل کې ورته سملو هي د دې ښکار وای ځان باندې جذبی راولي لتوال ورشروع کی و ظالما ځان طریقه د دین او تخمت یو صحابي خو یې چې غلطي والدي یو تابعی راته وه چې غلطي والدي ځان نشي جون کې نن فکر د دین او دا ناپوه خلک دا ورته د ناس چې سبوي چې ما ته دین شروع کړل دي او غږی ورته ويحسبون خیال داد گمان داد انهم مهتدون چدی په سملار قرآن نه بغیر د حدیث رسول الله نه بغیر سملار پیدا کول دا غلط خبره ده حتی اذا جاءنا تر دې چې کله من تراش الله وای
نو چې دا عذاب وویني قال وای بدا یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین هی ارمان چې زما او ستا په منځ کې لرې والی د مشرق مغرب دومره د یو بل نه جدا وې لکه مشرق او مغرب اصلا په یو بل منځ سترګې نه وې لګېدلې ظالمان لګېري ځان له دین جوړ کړی دی وبئس القرین ناکاره ملګری دغه شیطان بیا به ډېر ارمان وکړي چې کاش چې زما د ده په منځ کې ډېره فاصله موجوده وې سر نه مې یو بل نه لیدلی فاصله ملګرتوب یا لیتا هی افسوس بیني و بینک چې په مابین زما او ستا کې بعد المشرقین لرې والی د مشرق او مغرب دی فبئس القرین ناکاره ملګری ده ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ترکیب ته خیال کوئ ښه دا انکم فی العذاب مشترکون دا د ينفعكم دپاره فاعل دی او دا انکم واقع شوی دی په محل د رفع کې معنا ته ګورئ ولن ينفعكم اليوم هیڅ چېرې به نفع در نه کړي تاسو ته نن ورځ کله چې تاسې ظلم کفر شرک کړی دی انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک کړئ ګورئ غم مصیبت چې عام شي آسان شي خو دا به داسې نه وي چې د هغه په شراکت به تا عذاب په تا باندې څه شي سپک شي یعنې دا خبره تاسو ته پیدا نه رسوي دنیا کې خو چې اوس دا ټوله روژه ده که که څوک ډېر وږی دی او که څوک لږ وږی دی خو یو شانتې ناست ځکه دا په ټولو ده اوس چې دا روژه صرف په یو سړي او دا نور ټول لګیایي ګران ده که نه ده نو دلته خو دی او هغې په عذاب کې شریک شو خو دا شراکت په ده باندې اسانتیا نه راولي څه باندې ورسېدو ولن ينفعكم اليوم هیڅ چېرې به نفع در نه کړي تاسو ته نن ورځ اذ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کفر شرک کړی دی انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک یې دا شراکت فی العذاب تاسو ته ګټه نه درکوي دنیا کې خو داسې وه چې یو مصیبت به عام شو بیا به آسان شو بلکې یوازې په ما نه دی نو ټول داسې دي په ما هم دي نو هلته بیا دا عمومیت هېڅ فایده تاسو ته نه درکوي هېڅ فایده افانت تسمع الصم ایا پس تا اورونکی کڼو ته او تعدیلهم یا هدایت کوونکی ولاره ښودونکی ړندو ته دا څه کولی شي نه ومن کان فی ضلال مبین او هغه څوک چې په ګمراهۍ څرګنده کې فاما نذهبن بک که چېرې موږ تا بوځو څه معنا وفات پې کړمه دنیا د انتقال وکړمه فانا منهم منتقمون نو ته دا فکر مه کوې دا به داسې روغ پرېږدمه فانا منهم منتقمون یقینا موږ د دې مجرمانو نه بدله اخیستونکي یو پرېږدمه نه او نرینک الذي یا وښایو موږ تا ته هغه وعدناهم چې موږ یې راورکول دوی سره نو فانا علیهم مقتدرون یقینا په دې باندې موږ توان لرو الله وایي زه توان لرم ما ته مشکله نه ده فاستمسک بالذي ګوره ورته فاستمسک کلکې ګوتې ولګوه کلکې بالذي اوحي الیک په هغه کتاب چې تا ته وحي کړی شوې ده دوی د قرآن په مقابل کې چا به تحفې نه سایح راخیستې کنجش نشین از بر قبر مرده بداند مردوزان اوس په دې باندې راته ټول قرآن منسوخوي ولې اشیاء ویلي دي که نه چې کنجش نشین از بر قبر مرده بداند مردوزان دا ستا داسې خبره ده داسې چې چنچڼه پېژنې هغې نر او ښځه پېژنې ستا بیا دا ښځه څنګه روانه کړې ده دا ستا د ښځې مهم دی څه پلار یې دی تره یې دی ماما یې دی ورور یې دی څنګه دې روانه کړې ده که نه یوازې زما نه سطر ده د هغې نه سطر نه ده وه ظالمه لږ سوچ وکړه پوهه ځان پویه کړه هغه نر او ښځه نه پېژني دا د چا ښودلي دا غلطې به واورې سړی به حیران دریان شي هغې مقابل کې کشکولنامه یو کتاب هغه وایي نداند هیچ مرده حال زنده نشنود اوگهی اقوال زنده هغه جندو خبر نه چیرې غلې او نه ویني هغه سنی دی دا بل شیعه دی د شیعه دغه عقیده د سني دا عقیده فاستمسک بالذي اوحي کلکې ګوتې ولګوه کلکې
په هغه کتاب چې تا ته وحی کړی شوی ده. تا درة الناصحین دا اخستی دی، قصص الانبیاء دا اخستی چې د انبیاءو ټوله بېدتي کړې ده. دا چې څه ورپسې تپل دي چې ورته حیران دریان شي. نوې فقې خو د قصص الانبیاء او نور یې ټول پسې ځان ونښلول. نور راوتل دا نورنامه ده، دا خوابنامه ده، دا خوابنامه ده، ټولې ښځې دغو کې دین کوم ځای کې دی؟ یوه دعا پکې د نبي صلی الله علیه وسلم چې دغه وینا مطابق نشته دی، ټولې د ځان نه جوړې کړي دي. هغه په کورونو کې خرڅوه ښځې غریبانان خبرې نه دي، هغې چې په دې کې به ثواب وي. تا هغه دعاګانې وګوره، هغه د ویلو دي. بل چې دی نو ضروري تاج راخستی دی، په معنا یې پوهېږي نه، او وایي یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یا د غمونو لرې کوونکې، یا د مصیبتونو لرې کوونکې، یا د قحطونو لرې کوونکې، د دې لرې کوونکې، د دې لرې کوونکې. هغه خو بنده دی، الله خپل وایي وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که تا ته الله تکلیف ورسوي نو د هغې لرې کوونکې سوا د الله نه بل هېڅوک نشته دی. دوی کتابونه ګوري نه، قرآن سره مخامخ کوي نه. بله ورځ یو کتاب هلته ماته چا راوړ، یو دوی پکې لیکلي چې د 12,000 پیغمبرانو او د 12,000 کتابونو او د 12,000 روژو او د 12,000 ټول 12,000 ټول دا شی. ما چې دا په سمه خزانه ده، ځان نه به خبرې جوړې کړي او بیا په خلکو باندې مني. او دا ښایسته کاغذونه چې دا کوي دا خلک په ښایسته کاغذونه تېر باسي. ظالمان دي. فاستمسک بالذي اوحي الیک انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم چا ته ورشته و دی قرآن ته دا ونیسه، دا د نیغه لاره، دا د برابره لاره. دی قرآن پسې شه، جنت ته به دې نیغ ورسوي. وانه بل دا وګوره، وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. دا قرآن ستان شرافت دی، ستا د قوم شرافت دی. په معارف پسې ورارول ده چې ستا د امت هم شرافت دی. دا امت چې امت دی خوندور دی، په دې قرآن خوندور دی چې د دې امت نه قرآن واخلم. دا امت څه شی دی؟ بل څه حیثیت دی؟ د دغو چې حیثیت دی په څه باندې دی؟ په قرآن باندې. نو چې قرآن ته نه لري شي بل څه حیثیت دی؟ دې وجه نه خو هغه چټان چې هغه ګډاوې په جوماتونو کې کوله، الله د دې قرآن نه محروم کړه، د کتاب نه محروم کړه. ټول سراسر لاري فقریا پورې امیان پاتې شو، بدمعشان شو، تبرجیح په اوږو باندې کړو او کوتکي ورسره دا د هغې ژوند. خو د هغې کتاب عزت یې نه کاو، د دې کتاب چې کوم ځای کې ویل کېږي د هغې عزت یې نه کاو. دا خو د شرافت کتاب دی. دا خو الله رب العزت چا چې دا په سینې پورې نښلولی دی. یو حدیث کې راځي وایي که دا قرآن په یو څرمن کې تاو شي او بیا دا څرمن اور ته وغورځولی شي، د اور په هغه څرمن یې وسه ونه رسېږي چې دې ویسېږي. معنا دا قرآن چې کومې سینې ته ورکوز شو او ایمان یې پرې راوړ، عقیده یې پرې وساتله، د اور څه کار دی چې بیا راسېږي. دا خو یو کتاب و، لیکن خلکو ورته دغه لوبې شروع کړي. بس صرف ختمونو دپاره یې کړ او د قسمونو دپاره یې کړ او د مسافر د کور نه ایستل دپاره د پاسه ورته راژوند کړي ته لاندې وباسي. دا په دې کتاب نه و، د شرافت کتاب. وسوف تسألون، او د دې کتاب به تاسو ټول نه پوښتنه کېدلی شي، یو نه پرېږدي یو. ایمان عمل دا ټول پکې دي. واسأل من ارسلنا من قبلک، تپوس وکړه هغه چا نه چې موږ لېږلي ستا نه وړاندې، من رسولنا پیغمبرانو زمانه، اجعلنا من دون الرحمن آلهة، آیا جوړ کړي وو موږ سوا د مهربان باچا نه آلهة نور ذمہ داران، یعبدون چې بندګي کودلې شوله. تپوس وکړه که نه؟ خوښ تاسو نه تپوس کومه. واسأل من ارسلنا، تپوس وکړه د هغه چا نه چې موږ لېږلي دي، من قبلک ستا نه وړاندې، من رسولنا زما د پیغمبران نه. نو د نبي اسلام په زمانه کې د راتلو کوم پیغمبر و؟ چا نه تپوس وکړم؟
هغه من رسولنا زما د پیغمبرانو نه دا وخت پیغمبران چرته قرآن خو داسې نه دی کنه چې فقط منډه کړي خلاص یې کړه ویل غواړي چتل غواړي ځان فضبول غواړي دا په شپه د معراج باندې بر روان دی کنه دوی نه تپوس وکړه نو بیا اخوا روایتونه دوه دي یو روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه تپوس وکړه او هغه ورته ویل چې سوا د مهربان بادشاہ بل هیڅ څوک اله دا غي اجازه مونږ ته نه دی شوی مونږ ته نه دی ویل شوی او دیم روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غونه تاسو نه کول دا زما د عقیدې مسله ده چې جن جان بل بچا نه تاسو کو نو دې نه مراد هغه او دیم توجیه دا ده چې د ورثو د پیغمبرانو نه تاسو وکړه هغه څوک چې د پیغمبرانو نایبان دي او دا غي په لار باندې روان دي هغه نه تاسو وکړه چې هغه درته وایي چې ما سوا د خپل ځان نه نور ذمہ داران نه دي ګرځولي چې دا چا ته مې ویلي چې تا دا غي بندګي وکړه هلته مراد ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا لګریو منګه موسی علیہ السلام د خپل معجزو سره الى فرعون و ملئه فرعون تا دا غډلې تا فقال لي اني رسول رب العالمين یقینا زما استاد در د مخلوقات فلما جاءهم بآياتنا کله چې راوړغه ته زموږ معجزات اذا هم منها يضحكون دا وخت دې دوی په هغه معجزو پر خندل آیتونو پر خندا کوله وما نريه من آیه او نبا خدا موږ دوی ته کوم معجزه او نخا الا هي اکبر من اختها مگر هغه بغټه وا من اختها داغه دغه مرګری نه اما چې بچتره غلي داغه په نسبت دارو کنه سوا غټه وا واخذناهم بالعذاب او کومنه ودویل په عذاب اندالو مرجو د پاره استدا وګرځي چینته نه په مسلط کړی چې په دې به توبه وباسي بیا می وینه په مسلط را منګو کې تانکونه کې او دارنګ چې څه شي د خوراک باندې وینه راوتله کونی په مسلط پر پګینه په مسلط کړی د دې لپاره چې دې راوګرځي توبه وباسي خدای ما سرکشي کوله وقالو اویل یا ایها الساحر موسی علیہ السلام ته وی اے جادوګرا ودو لنا ربک سوالک زمونږ په خپل پروردگار نه بما عهد عندك فوجد غلوز باندې چې تاسو دا پروت دی چې تمانه سوال وکي زبا خیر کوما تاسو دا غلوز موجود دی بما فوجد هغه باندې عهد عندك چې لو ذکر تاسو معنا دادا تا ته ویل چې تکل معنا سوال کې زبا کوما قبلو ما نو په هغه باندې موږ لپاره سوال وکړه اننا لمهتدون یقینا من غیر منذن کی فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې لري کوم دوی نه عذاب اذا هم ينقصون دا وخت به دې ما تاون کې ود خپل الله ونادى فرعون في قومه اواز فرعون په خپل قوم کې قال لي وليا قوم زما قومه الیس لي ملک مصر لا وسرا بانداري تخطي څنګه داخله په قانې کې تاسو هغه متقرب زېما الیس لي ملک مصر ایا نه د ما د پاره با جاهل مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا ولی دا زما د حکم لاندې چریږي ولدان رسو استاد په نو خدا زکو مکان افلا تبصرون ایتاس زمانه ګوري امانا خیر من هذا الذي هو مهين ایا زه ورما د دې سړینا هو مهين نعوذ بالله چې دا سپک دی موسی علیہ السلام ته توي سپک وای سپک ام انا ایا زه غواړم دې ته استفهام تقریری معنی یما ایا زه غواړم من هذا الذي ذینا هو مهین چې دا سپک دی ولا یکاد یبین او دارنګ صفا بیان نشي کولای خدا دواړه خبره دروغ وای دا دواړه دروغ وای سپک دیو او نسبت موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام فصیح اللسان او هغه الله نه سوال کړو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الله رب العزت سوي قد اوتيت سؤلك اے موسی تا چې غوښتل هغه درکل شو نو چې هغه چې غوښتل هغه یو دام غوښتل چې زما جو صفا کړل نو چې واکه څه به دا څنګه وایي چې په بیان نشي کولای خدا دروغ وایي کنه دروغجن دي
نه نه دا ما جوړ کړی دي دا زما په عمل باندې چلیږي معنا ما جوړ کړی دي دا نه چې د ودرول او دروانول د پلاس کیو هغه معنا نه ده لکه دا اوس دا منبران چې کوم نه کوڅه جوړ کړی ونه جوړ کړی دا ویلې ما جوړ ما روانه کړل او دا کوڅه ما جوړ کړل هغه په دغه بنیاد باندې وایي فلولا القي واستوغرا فلولا القي فسوين شور کوله تاسوره بنگړي من ذهب نسوزر دا که پیغمبري خو د سره بنگړي په لاس کې کړه دې ټول فکر په دنیا کې ټول سوچ په مال کې دې په نيز باندې د سړي او چتواله او کوزواله دا په سره په مال او نن زمام دغه په وخت په خبره به قسم دې کوم په ټکی نه کويږي لیکن چې پیسې ورسره جرګو ته غواړي هغه به دومره قمه کړي چې د قمه قلتوب په استرحات اخر خط رسیدلی او د پیسو د وجه خلک وایي یو غریب چې ښه هوښیار په خبره پوهېږي پیسې به ورسره جرګو کې جرګې ته نه بوځي دا هماغه زمانه شروع شوې ده او جاء معه الملائکة یا راشي د سره فرښتې مقترنین یو ځای چې هغه سره جفت رواني موږ یې وینو فاستخف قومه دوکه یې خپل قوم پاتواو هغه ومانه تابعدار شو ده انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دوی یو قوم بدکار فلما آسفونا الله فرمایي چې کله زه غوسه کړم انتقمنا منهم بدله مې واخیستل دوی نه فاغرقناهم اجمعین نو غرق کړل ټول فجعلناهم سلفا نو کومې ګرځول دوی لا تیر شوي نمونه ومثلا للآخرین او عبرتناک واقعه د رسنو لپاره ولما ضرب ابن مریم او هر کله چې ذکر کړی شي زوی د مریم مثلا د مثال په تور اذا قومک منه یصدون دغه وخت قوم د دې وجنه شور کوي د دې آیات درې ترجمې ورته ګورئ ولما ضرب ابن مریم کله چې ذکر وکړی شي د مریم بیبی د ذی په قران کې د پار د اثبات توحید چې ګوري هغه عیسی علیه السلام ویل ان الله ربي وربكم فاعبدوه او دا واقعات په قران کې ډیر زیات راغلي دي نو چې کلم قران کریم کې د مریم بیبی د ذی ذکر وشي د پار د اثبات توحید اذا قومک منه یصدون دا وخت دا قوم داغه د وجنه شور جوړ کی معنا دا ده وقالوا وی آلهتنا خیر ام هو زمون خدایان غوړه دی کدا معنا دا ده چې دې ذکر وکي نو دې شو جوړ کی چې دا پیغمبر چې هر ورځ د عیسی علیه السلام ذکر مونږ ته کوي دا څه مقصد عیسی علیه السلام عیسیانو په خدای توب نیولې او ما په خدای توب نیسي دې پر دا خبرې کوي هغوی عیسی علیه السلام ته د الوهیت نسبت کاوه نو ځین زمونږ نه غواړي چې ما الہ وګڼي دا یې مقصد دی نو بیا وایي وقالو بیا وایي آلهتنا خیر آیا زمونږ دا خدایان غوره دي ام هو یا محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ خدایان غوره دي کنده باندې دا په خدای ته مونږ څنګه ونیسو څنګه نه کله چې ذکر د عیسی علیه السلام وشي په قرآن کې د اثبات توحید لپاره تا قوم شور جوړ څنګه وای آلهتنا خیر ام هو زمون خدایان غوړه دي او کده دې چې د عیسی علیه السلام موږ ته وای نو عیسی علیه السلام عیسیان په خدای توب نیولو د دې څه مقصد دی چې مان په خدای توب ونیسي نو ته غوړه دې که زمون خدایان غوړه دي موږ دا غي بدلګي کو دته نه کوو دا یو معنا ده دې معنا تا ګور مخی روایات را تیر شو پنځه څلوېښتم ته تاسې وګورئ واسأل من ارسلنا من قبلک تپوس وکړه د هغه چا نه چې موږ لېږلي وو من قبلک ستا نه وړاندې من رسولنا پیغمبرانو زموږ نه اجعلنا من دون الرحمن آیاتن آیا ګرځولي وو موږ سوا د مهربان باچا نور خدایان یعبدون چې بندګي کېدلی شله د دغه آیات رضی ارتباط دي هغه آیات کی معنا دا و چې مجعول خدای نشتا
مجعول جوړ شوی خدای دنیا کې نشته. د دغه آیت مقصد څه و؟ مجعول اله او مجعول خدای نشته. اوس ګورئ ولما ضرب ابن مریم کله چې ذکر د زوی د مریم په قرآن کې وشي په طور د مثال باندې اذا قومک منه یصدون دغه ټیم کې ستا قوم د هغې د وجې نه شور جوړ کړي وایي وقالو وایي آلهتنا خیر ام هو زمونږ خدایان غوره دي که دا عیسی علیه السلام. نو چې عیسی علیه السلام مجعول خدای دی خو دا زمونږ هم مجعول خدایان دي که نه څه عیسی علیه السلام خلکو مجعول خدای ګرځولی وو خو دا زمونږ خدایان هم مجعول خدایان دي که نه. دا هغه ترجمې دي چې د دې آیاتونو سره ارتباط لري. درېیمه ترجمه کومه خو دې آیاتونو سره هېڅ ارتباط نشته. د دې آیاتونو سره هېڅ ارتباط نشته. خبره به ځي سورت حج ته او هغه سورت انبیا ته به ورځي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. تاسو هغه چې تاسې بندګي کوئ سوا د الله نه دا به خشاک د چا وي جهنم وي. ولما ضرب ابن مریم کله چې ذکر د مریم بیبي د زوی وشي ذکر د عیسی علیه السلام وشي په طور د مثال باندې او د پاره د اثبات د توحید اذا قومک منه یصدون دغه وخت ستا قوم د ده د وجې نه شور جوړ کړي وقالو وایي آلهتنا خیر ام هو زمونږ خدایان غوره دی که عیسی علیه السلام. نو چې عیسی علیه السلام جهنم ته ځي خو دا زمونږ خدای هم د لاړ شي که نه ځکه هغه هم خلکو خدای ویلی و که نه. او الله وایي انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. نو په هغې کې خو نعوذ بالله عیسی علیه السلام راځي نو چې عیسی علیه السلام جهنم ته ځي خو د الله ضمانات هم دې لاړ شي که نه. حالانکې هلته الله فرمیلي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. هغې جواب هلته شوی و خو دا داسې ظالمان خلک دي بېدا شور جوړ کړي. دا ترجمه تفاسیرو کې شته خو د دې آیاتونو سره هېڅ ارتباط نشته دی. لاره مسله به درته ورسېدله نور ستاسو خوښه ده. ما ضربوه لک الا جدلا نه ذکر کوي دوی تا ته دا خبره مګر د ضد لپاره بل هم قوم خصمون بلکې دا یو قوم د جګړه مار ان هو الا عبد نه دی دا عیسی علیه السلام مګر بنده انعمنا علیه احسان کړی په هغه باندې وجعلناه او ګرځولی ما هغه لره مثلا نمونه د بني اسرائیل دپاره د الله په قدرت باندې چې الله بغیر د پلار هم کولی شي چې چاته بچی ورکړي دغه عیسی علیه السلام یې مریم بیبي ته ورکړو ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة او که غوښتې منګه نو پیدا کړی به منګه منکم په بدله ستاسو کې ملائکتن فرشتې فی الارض په ځمکه کې یخلقون چې ستاسو په ځای به اوسېږي ولو نشاء او که غوښتې منګه لجعلنا پیدا کړی به منکم ستاسو په بدله کې ملائکتن فرشتې فی الارض په ځمکه کې یخلقون چې ستاسو په ځای به اوسېږي وانه لعلم للساعة او یقینا دا عیسی علیه السلام مراد نه راکوزېدل د هغه دي یوازې عیسی علیه السلام نه دا راکوزېدلې وانه لعلم للساعة او یقینا دا راکوزېدل د عیسی علیه السلام نښه د قیامت د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې څه به راشي عیسی علیه السلام به راکوز شي فلا تمترن بها نو شک مه کوئ په دې واتبعون او ما پسې زما تابعداري وکړئ فلا تمترن بها په قیامت کې شک مه کوئ او زما تابعداري وکړئ هذا صراط مستقیم دا زما تابعداري کول دا د لاره نه ده پیغمبر صلی الله وایي چې دا خلق قانع کا چې ګورئ صرف د پیغمبر اتباع شروع کړئ هذا صراط مستقیم ګورئ واتبعوني ویلی دی پیغمبر ته ورته زما تابعداري وکړئ د پیغمبر په مقابل کې بل تابعداري کول تاوان دی کنه د قرآن صریح آیات دی دا خلک سره رحمت الله تعالی چې د پیغمبر کې الفاظ وباسي کله وایي زه د حدیث نه جواب کوم او تا ته وګوره د حدیث نه جواب ته وګوره څه کې شاعر راغلی څومره د جرأت خبره ده څومره ورتیا ده د حدیث نه جواب کوم دی هغه ویلې سلام دی خو ته وکیل مدافع شولې څه به د هغې جوابونه کوي الله بنده دا خبره انتهایی خطرناکه ده زمونږ ګټه دقه ده دغه
واتبعوني ما پسې را روان شئ هذا صراط مستقیم. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امتی يدخلون الجنه، زما ټول امتیان به جنت ته ځي ټول، الا من ابى، مگر چا چې انکار وکړ نشته. صحابه وایي ومن یابا یا رسول الله، هغه چې منکر دی هغه څوک دی؟ قال من اتانی، هغه ته وایي چا چې زما ومنله ما پسې روان شو دخل الجنه، ومن عصاني چا چې زما سره پرېښودله زما خلاف یې وکړو دقه دی منکر. دونه ګډ شیان دا خلک ځانه ګډه په خپله وړاندې کوي. تاوان چې بړې والي وي چې ځان تاوان کې راولم راولې ته بلې ولې ولما جاء ولا يصدنكم الشيطان، او وانړی تاسو له شیطان، قرآن نه دی وانړی، د پیغمبر د اتباع نه دی وانړی. ولا يصدنكم الشيطان، وانړی تاسو له شیطان، انه لكم عدو مبین، یقینا دا شیطان تاسو ته باید دشمن ښکارا. ولما جاء عیسی بالبینات، هر کله چې راغی عیسی علیه السلام په واضحو دلیلونو، قال ویل قد جئتکم بالحکمه، یقینا دا کلمې کړې تاسو د پوهې په خبرو، وليبين لكم بعض الذي، او د دې لپاره چې ظاهر کوم تاسو ته ځینې هغه تختلفون فيه، ځینې هغه مسلې تاسو اختلاف کوو په هغې کې. فاتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، واطیعون، او زما ومنئ، ما سره روان شئ. ان الله هو ربي وربکم، یقینا الله دی زما رب دی او ستاسو هم رب دی. فاعبدوه، د دغې الله بندګي وکړئ. هذا صراط مستقیم، دا د یو الله بندګي کول نیغه لار ده. فاختلف الاحزاب من بینهم، نو مختلف شو ډلې په خپل منځ کې، او دا ما تاسو سورۃ کهف کې ویلي. هغه اختلاف دا و یهود را ولګېده، هغوی عیسی علیه السلام ته غلط نسبتونه شروع کړل. عیسیان را ولګېده، درې ډلې شو. چا ویل عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی، چا ویل نه دا درېیم د درېو دی، یعنې خدایان درې دي. چا ویل ان الله هو المسیح ابن مریم، الله رب العزت د عیسی علیه السلام په جسم کې حلول کړی دی، همدقه دی. لکه اوس دا صوفیه حضرات چې وایي وحدت الوجود دی، او چې کله دې مرحلې ته ورسېږي دی به هر چېرې ته خدای ښکاري. نو چې هر څه خدای شو نو مخلوق څوک شو؟ ته ماته وکړه وکړه مخلوق به چا ته وایي چې ته هم خدای شوې، هغه هم خدای شو، هغه هم خدای شو، هغه هم خدای شو، ټول خدایان شولئ، کاڼي بوټي ټول خدایان شولو، نو مخلوق څوک شو ماته ووایه که خولې نه خبره وباسي، ځان پرې نه پوه کوي، ځان یې غرب کړ، تباه یې برباد یې کړ. او دا ناپوهه خلک دوی وایي چې دا خو دوی کمال ما ته دې کې خدای ښکاره شو، دا خبره د کولو ده. دا د هغه حلولیه و عقیده نن دا په امت کې راننوتله. په دې امت کې چې سړی مطالعه شروع کړي چې زاړه څه تېر شوي دي، د هغې هر یو به نمونه درته پیدا کېږي، درته هر یو. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا، پس تباهي د هغه کسانو دپاره چې ظلم یې کړی، من عذاب یوم علیم، د عذاب د ورځې درناکې نه. هل ینظرون الا الساعة، دوی انتظار رکوي مګر د قیامت، ان تأتیهم بغتة، چې راشي دوی ته ناڅاپه، وهم لا یشعرون، او دوی نه پوهېږي. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، خاص دوستان به، مخلص دوستان به په دغه ورځې ځینې د ځینو لپاره دشمنان وي. الا المتقین، مگر تقوا والا نه، هغه به د یو بل دوستان وي، د یو بل به سفارش کړي د الله په اجازت باندې. تقوا داسې څه دی؟ یا عبادی، زما بندګانو، الله وایي لا خوف علیکم، نه به یېره په تاسو باندې الیوم نن، ولا انتم تحزنون، او نه به تاسو غمجن یاستئ. الذین آمنوا بآیاتنا، هغه کسان چې ایمان راوړل په آیاتونو، وکانو مسلمین، او دې دوی تنې ښودونکي د الله حکم ته مخلصین دي. ورته ویلی به شي ادخلوا الجنة انتم، ننوځئ جنت ته تاسو، وازواجکم، خپلې ښځې هم درسره ننباسئ، ځکه ښځې هم دینداره او د هغې مارکېټه جوړه وه که نه، ځان سره نه باسه. تحبرون، خوشحالولی به شئ، ته به هم خوشحاله، ښځه هم دې خوشحاله یې. تحبرون بهترین عقیده دغې فایده ده. او که عقیدو کې فرق یو به د جنت ته رواني، بل به د دوزخ ته رواني. او که دواړو عقیدې بربادې وي، هغه بل ځای دی بېواته د یو بل مشته ګرېوان ګڼي. ولې یطاف علیهم، اوس ګورې د دې موضوع ته ګرځولی به شي په دوی باندې بصحافین، کاسې، جامونه، من ذهابین، د سرو زرو، ته به ناستې بل به دل راوړي.
واكواب گلاسونه یا جگونه وفيها ما تشتهيه الانفس او په دې جنت کې باغ څه چې ستاسو غواړي تشتهيه الانفس څنګه غواړي وتلذ الاعين او مزید یا اخلي سترګي چې تا ګوري هغه کې بدل نه مزه راځي او چې څه خوريس کې هغه کوي دا مزه وانتم فيها خالدون همیشه به کې اوسئ همیشه وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون وسوي عمل په نسبانه جنت په نسبانه عمل کول دا څه شرک دی ولا لا بسروین دا څه خو بالله هغه وای تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون دا جنت ته درکول کیږي تاسو ته په وجه دا چې تاسو کوم اعمال کول اعمال په سنت باندې دي جنت حاصل شي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون کمینه کوي دي کې وکي کرغبت پیدا کوي دي کې پیدا کوي سمجھي شان دادي لكم فيها فاكهة تاثر پای کې رنگ رنگ میوې دي کثیرة ډیر منها تاکلون داغه تاسو خورل کوي ان المجرمين وذبل طرف ته وره ان المجرمين بشک مجرمان فی عذاب جهنم دیو په عذاب جهنم کې خالدون همیشه لا يفتر عنهم نبشک کمی دل دوینا وهم فی مبلسون او دیو په کې نا امیدای لا يفتر عنهم نبشک کمی دل دوینا دا عذاب او دیو په دې کې نا امیدای وما ظلمناهم او من ظلم نو کړه په دوی باندې ولکن كانوا هم الظالمين لیکن وګړي په خپل ذاته کوونکی دې ظالمانو وناداو وسګورا مجبور بشي आवाज وکي تبوي یا مالک دا مالک دغه جهنم د چوکیدار نوم دې هغه پرشتي چې په دې باندې مقرر ده دا دغه نوم دی आवाज وکي دوی اے مالکا ليقضي علينا ربك فیصله د مرګ وکړي په موږ باندې ستا پروردگار مړم دي کیمړه دې غم نخلاص معلومیږي دا چې په مرګ باندې دوی د غم نخلاص شوی او ځین فکر دار چې په دې بخلاص شو لا کېدل نشته ده دې ځای لګېږي قال انکم ماکثون هغه فرشته ورته وي مالک ورته وي یقینا تاسو په دې کې دی راځي ماکثون پاتې کېدون کې سي مرګ باندې راځي لقد جئناكم بالحق یقینا موږ راوړل تاسو حق ولكن اکثركم للحق كارهون لیکن اکثر تاسو حق در بدګون کیو ام ابرمو امرن فإنا مبرمون دا ام ابرمو تعلق لري د کارهون سره معنا دا آیا کله کړي مودا دا یو خبره چې هغه سره مقابله د حق کوي دا یو خبر تاسو مضبوطه کړل چې بس حق مقابله کوو توحید مقابله کوو او د قران مقابله کوو دا یو کله مضبوطه نیول امرن دا یو خبره فإنا مبرمون منم کله کوون کیو د عذاب بر تدر کوم چې به یاد وساتي څنګه به نه پرم کړه نه انا بکیږي د عذاب بنه نه کړل کله جهنم په سوانه دي به چې هغه وګوري به وي من بعثنا من مرقدنا هذا بیا وته فکرش ان يحسبون ان لا نسمع یا دوی ګمان کوي چې ګنه موږ نه اورو سرهم د دې پټ خبرې د دې خیال لري چې دا پټ خبرې موږ کوو د الله نه اورو ونجواهم او پټ جرګې دوی بلا ولنا ورسولنا لديهم يكتبون زما استاذي زما فرشتي دوی سره دی ټول لیکي قل ان كان للرحمن دا وسته بل شي به جواب دی آیت هم ګران خیال کوي شوبه دا چې مجهول خدای خو نشته دا هغه ختم شو لیکن دا چې الله زیو خوشتکنه راغوي خوشتکنه موږ به هغه بندګي کوو کنه مجهول خدای خو نشته مقرر شوی خدای د الله د خوا خو نشته لیکن زیو خوشتکنه موږ به هغه عبادت کوو نو الله فرمایي و ظالمانو دا سره وي
قل پیغمبر ورته ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. دی ان کی دو احتمال دی، یا دا نافیه دی یا شرطیه دی، او عابدین کی دو احتمال دی. یو عابدین د عبادت کون کی په معنا باندې، ایو دا عابد د عبادت دی، عبادت و نفرت دا دې چې عبادت کوي نو عبادت یا د ولد او یا د الله. اوس معنی ته ګورئ. قل تورتوا اول معنا کوم شرطي ان كان للرحمن ولد کچری وې د مهربان بچا د پاره بچي فانا اول العابدين نذب اول عبادت کون کې مر دغه بچي. په لومړنۍ ترجمه کې عبادت ته دغه بچي. اوس دا څه لازمه ده چې داغه بچي وي نو تب اول عبادت کون کې بچي وي. وای داغه وجه دا ده چې به با تعظیم کول عبادت کول داغه د دې داسو فرض او په ادا کول د فرض کې خطا ټول نه صحیح محکمه نو د په عبادت کې هم تاسو ټول نه څه د محکمه خو زه خدای عبادت نکوم نو معلومه ده چې دا غوږی څنګه آیت باریک ده خاص خیال تکوي ورته وایا کچر سوي د مهربان بچا د پاره بچي نو زب اول عبادت کون کې عمر دغه بچي ولی ذکر داغه تعظیم بواجب وزکاو ولد الرحمن وکنا او د ولد الرحمن تعظیم سره فرض ابا دا کول د فرض کو تاسو ټول نظر تقریبا او زمخ کې مذکر د الله مقرب پیغمبر ما خو چې زه داغه بندګي نه کوم ان تاسو په دې پوښتنه چې بچي نشته کنه لکه دا خلک کوئی کان ته اشاره کوي کدا انسان ناطق دی نو ناطق خو نه دی نو انسان هم دی زی بندګي نه کوم نو زی نشته. په دې ترجمه کې عبادت کون کې الله قل توتوایا ان کان للرحمن ولد کچری وې د مهربان بچا لپاره بچي فانا اول العابدين فز اول عبادت کون کې مد الله ذا اول عبادت کوي مرچا لا الله ولی دا غي ملازمه ته ګوري زه چې عبادت کوم چا په امر کوم نه الله او ما ته الله چې امر کړی د خپل عبادت را کړی د بچی د عبادت ما ته دی ویلي ویلي نو دیو نه عبادت چا کوم لا الله چې نی دی ویلي دوی نشته کنه بچی نشته کنه. درم قل ان كان للرحمن ورتوي کشر سره د مهربان بچا د پاره بچي فانا اول العابدين نذب اول نفرت کون کې مراغینا نشتا. سبحان رب السماوات والارض پاک در د اسمانو د مچي رب العرش عما يصفون رب العرش د سینه پاک دي عما يصفون دا نه چې خل داخل کې الله لپاره بیانې فذرهم پرېدوي يخوضوا النوزي فابس کی ويلعبوا بكي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تردي چې ملاو شدي دوره دې دوی هغه سره چې ډول سره کېږي وهو الذي في السماء اله او تعالی ذات ته في السماء اله چې په اسمان کې اختیار مند دي اله نه مراد دې اختیار مند اسمان کې اختیارات بچا چلیږي نه الله وفي الارض اله او په ځمکه کې متصرف ته ځمکه کې اختیار مند دي وهو الحكيم العليم او تعالی حکمت والا دی په ذات وتبارك الذي او خیانه چون کې راځات له ملک السماوات والارض چې دا غل په اړه باندې اسمان او زمکه ما بینهما او چې ما بین زمکه او اسمان کې وعنده علم الساعه او خاص د الله سره علم د قیامت او سپاره کې شروع کوله دی ویلا الهي يرد علم الساعه علم د قیامت ما غته حواله کولې شي الا من ویله ترجعون او دی الله بتا چې واپس کولې شي ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه او ندی مالکانا کسان چې دوی راولي سوا د الله نه سپارش الا من شهد بالحق مگر هغه چې اقرار کوي په توحید باندې حق نه مراد توحید دی وهم يعلمون او دوی په حال مشغوله هو باندې نو دوی به سپارش کوي د الله په اجازه ته ولا ان سالتهم من خلقهم
او کته پوښتنه وکړي دوی نه چې چا پیدا کړل دوی نه یقولن الله ټول به موږ الله پیدا کړو او په دې باندې مسلمانان نشو فانا یوفکون چې دا همنه چې پیدا کون کې الله دې او به حاجتونه بل نه غواړي فانا یوفکون نو کوم طرف دا ډول شي دي څه په شوی دي چا په جادو کړل وکیله یا ربي دا وکیله کې واو دې د عصب ته د قسم د پاره او دا قیل قول دې دا مقوله غواړي مقوله یا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا چې ټول دې مقوله شي دې به جواب د قسم هغه محذوف بنو چې هغه څه دي ان هؤلاء لمعاندون او کچرته مقوله دې قیله یوازې یا رب شي څه شي یوازې یا رب او ان هؤلاء دا به جواب د قسم شي اوس معنا ته ګورئ وکیله او دارنګه قسم دې په وینا د پیغمبر سماج قسم دی الله وی په قول او په وینا د دې پیغمبر باندې چې سوي ان هؤلاء قوم لا يؤمن یا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمن اے زما رب دا یو قوم چې ایمان نه راوړي نو جواب قسم محذوف دی چې هؤلاء ان هؤلاء لمعاندون واقعي دا خلق دین دي او دغه ترجمه کې مقوله د قول یوازې یا ربي دی وقیله زما د قسم په وینا د پیغمبر چې دی وای یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا تفرقان کې ویلو یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا په دې قول د پیغمبر د ما قسم وی ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وسلا جواب شو دا جواب د قسم شو یقینا داخله کې قوم چې ایمان نه راوړي دین دا واو د قسم د پاره نه دا عصر د پاره دی او عصر د پاره علم الساعه باندې وتا ګوري وما بينهما وعنده علم الساعه هغه پنځه نمبر آیات کې وعنده علم الساعه او خاص الله سره علم د قیامت وکیله معنا وعلم قیله او خاص الله سره علم د وینا د پیغمبر یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چې اربای کناندا یو قوم ایمان نه لري ایمان نه راوړي فسبحانهم مخواله ولدوی نه پیغمبره وقل سلام او یا سلام دې ته سلام متارکی وسو بیالمون زده چې کوئی بشي